بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو راځو درس شروع کوو. په نوي درس شروع کوو. تیر درس مو پر څه شي باندې و؟ په تیر درس کې مو پاپ اپ منیو خلاصه کړې وه چې دغه منیو ورته ویل کېږي. دا مکمل خلاصه کړې وه. ټاسک بار مو خلاص کړی و چې دغه سیټینګ دا مکمل مو خلاص کړی و. او نن د خیر راځو نوی درس شروع کوو. په نوي درس کې به لومړی یادونه درته وکړم چې زه غواړم په هره ویډیو کې یو داسې شی تاسو ته وښیم او داسې یو جالب شی وي چې تاسو مخکې د هغه سره یاست نه یاست مخ شوي یا ورسره مخ شوي یاست، په ستونزه کې راغلي یاست. نو انشاءالله په هره ویډیو کې به یوه دانه شارټ کټ د کیبورډ هم درته ښیم، یعنې د کیبورډ کې لنډه طریقه چې شارټ کټ ورته ویل کېږي. لومړی به د شارټ کټ درته ووایم چې موږ په هره ویډیو کې یو شارټ کټ د کیبورډ درته وایي. نو لومړی شارټ کټ به څه شي وي؟ لومړی شارټ کټ به زه درته وښیم. لومړی شارټ کټ کله چې موږ غواړو یو خط انتخاب کړو، نو په کیبورډ کې که غواړئ چې مکمله انتخاب کړئ، آل سلیکټ کنټرول ای شارټ کټ دی. څه شی؟ کنټرول ای. که غواړئ چې تاسو یو شی مثلا انتخاب کړئ چې اوس تاسو ګرځئ داسې دانه په دانه انتخابوي، یا داسې راځئ داسې انتخابوي، شارټ کټ لار یې دغه ده، کنټرول ای. مکمله به انتخاب شوی وي، د ای څخه تر ځایه پورې ټول انتخاب دی. داسې که تاسو دانه په دانه انتخابوئ، مثلا داسې راځئ انتخابوئ، ډېره ستونزه کې به راشي. ځینې ځای به انتخاب وي، ځینې ځای به نه وي انتخاب. دوستانو په کیبورډ کې بیا هم درته راخلاص کړم چې په کیبورډ کې موږ درته وښیو چې کنټرول دغه بټن ته ویل کېږي. ګوره دا چې اوس سپین دی، کنټرول ای سلیکټ آل. دوستانو اوس خو به مې انشاءالله ښه سر په خلاصوي وي چې ګوره کنټرول ای ما ووهله، ټولې آل یې درته سلیکټ کړي. دې ته کنټرول ای یعنې آل سلیکټ. دلته نوشته هم دي، لیکل شوي هم دي، په لیکلې بڼه باندې هم شته چې درته وایي چې وینې کنټرول ونیسه. ګوره سلیکټ آل یعنې دا خط به ټول انتخاب کړي. راځو دا د نن شارټ کټ شوله. او بل به داسې یو شی درته وښیم چې موږ څنګه کولی شو چې خپل په ډیسکټاپ باندې یا مثلا په ډرایو کې یو داسې شی کښېږدو چې مثلا هغه چاته نه وي معلوم. زه مثلا یو فولډر جوړوم، دغه د حمل میاشتې د 1401 کال د حمل میاشتې پیرول دی، یا مثلا د حمل ماشات دی، یا مثلا دغسې یو بل فولډر دی، یا د غزلو فولډر دی، یا مثلا ستاسو د شخصي شیانو فولډر دی چې نه غواړئ چې ستاسو دغه فولډر یو څوک وګوري یا یې په اصطلاح باندې دې ترلاسه کړي. نو موږ راځو اوس ګوره دغه فولډر دی، زه غواړم دا چینج کړمه. اول یې شکل ور چینج کړمه. راځئ پراپرټیز ته، پر فولډر کلیک وکړئ، پراپرټیز ته راځئ. پراپرټیز کې غواړئ د هایډ کې غواړئ چې هایډ یې کړئ، کولی شئ چې هایډ یې کړئ. وروسته بیا هایډ کړو، وروسته اول بیا که غواړئ موږ یې شکل ور چینج کړو. مثلا زه غواړم یا زما ورور یا بل څوک زما دا کمپیوټر استعمالوي، نو هغوی راځي زما په دا شخصي شیان باندې لاس وهي. نو اوس راځو چې مثلا داسې یو علامه به ورته انتخاب کړو چې دوی په دې پوه شي دا د خطر علامه ده. دا علامه ورته انتخابومه. دا علامه مې ورته انتخاب کړله. نو دا علامه مې ورته انتخاب کړه، نوم یې هم ور چینج کړه. د F2 یې شارټ کټ دی. که غواړئ چې تاسو رینیم کړئ، F2 یې شارټ کټ دی. راځم نو لیکم، نو یعنې دوستان تاسو ته خو معلومېږي اوس په دا سکرین باندې دا څه شو؟ د خطر یو زنګ دی، د خطر یو علامه ده چې هغه به نو تا ورور دلته د خدای د رابده شیان پټ کړي وي، ستا خپل شخصي شیان به دې پټ کړي وي. دا یوه لار ده. او بله لاره که موږ غواړو دوستانو چې دغه بیخي دغه غواړو دغه شی د منځه یوسو، چې بیخي څوک ونه ویني، چې زه یې غواړم یو ځای کښېږدم، نو راسه پراپرټیز ته
پراپرټیز ته راسه. پراپرټیز کې په کسټمایز باندې کلیک وکړه. په کسټمایز کې پر چینج آیکن باندې کلیک وکړه. راسه دلته یو خالي ساحه ورته پیدا کړه. دغه ده خالي ساحه دې ورته انتخاب کړله. اوکې که اپلای که. اوس یې خالي چې نو یې خالي فولډر ورک سو، هایډ سو، لکه د منځه چې تللی وي. نو راسه پر دې باندې هم کلیک وکړه. دوستانو هغه نوم یې هم ورڅخه ایسته کړي. اوس که ستا شخصي شی هر ځای پروت وي، څوک یې نه ویني چې دلته یو شی چا له پسې ونه ګرځي، چې هم پسې وګرځي نو ورته معلومېږي. او هغه چې ډېر ځیرک وي کېدای شي پیدا کړي. خو خیر په هر صورت تاسو کولی شئ چې په دغه رقم باندې خپل کوم شخصي شی چې وي یا کوم شی چې نه غواړئ چاته یې شو کړي، یا مثلا نه غواړئ چې یو څوک یې وویني، په دغه طریقه باندې ته یې هایډ کړې، یعنې ورک شو. وینئ دوستانو دا ما فولډر هایډ کړی نه دی، ورک کړی دغه دلته خو ځینې ځایونه چې راځي. اوس دلته فولډر باندې تاسو کلیک وکړئ، راسئ پراپرټیز. په پراپرټیز کې دلته هایډ درته وایي. دا رقم هایډ نه دی، دا دلیل درته پروت دی. هغه هایډ یې بیخي له ځای څخه ورکوي، هغه فولډر ورکوي. هغه بیا په بله ویډیو کې درته وښیم چې موږ تاسو ته ویل چې په هره ویډیو کې غواړم یو اضافه معلومات درته درکړم، تر څو پورې داسې معلومات تاسو ته ګټور او بهتره معلومات وي د درس تر څنګ، او یو نه شارټکټ درته ووایم. یعنې دا هایډ به بیا په بله ویډیو کې درته ووایم چې موږ غواړو فولډر هایډ کړو، بېرته یې ان هایډ کړو، پیدا یې کړو. دا دلیل درته پروت دی. دا هایډ مازې صرف ستاسو د سترګو څخه نیام دی، دا نه دی هایډ سوی. یعنې هایډ چې کې دا بیخي د دې ځای څخه ورکېږي، باسي. بیا په راتلونکي ویډیو کې درته ووایو چې څه رقم موږ غواړو هایډ یې کړو، بېرته یې شو کړو. او پاتې شو هغه ستاسو ته چې ما هغه نوم چې مې ور چینج کړی هغه دغه ده، علامه یې شته. چې سرچ یې وګرځوئ، کرسر داسې وګرځوئ، کولی شئ چې پیدا یې کړئ. د نن ورځې دپاره دغه په اصطلاح باندې اضافه معلومات درته درمې کړله. اوس راځو زموږ درس لومړی هغه پروګرام را خلاصوو چې په کمپیوټر د وینډوز سره انسټالیږي، چې نوم یې دی ورډپیډ. که سټارټ منیو ونیسئ یا دغه د سټارټ منیو یا د وینډوز بټن ونیسئ، آر پریس کړئ، دلته ورته ولیکئ ورډپیډ. دغه یو پروګرام دی چې خپله د وینډوز سره انسټالیږي. څو پروګرامه نور دي چې هغه په راتلونکي وایي د خیر سره. دا پروګرام دی چې خپله د وینډوز سره انسټالیږي په اتومات شکل باندې. نو دا شروع کوو چې نوم یې دی ورډپیډ، یا د سټارټ منیو یا د وینډوز بټن چې ورته وایي، دا پریس کړئ، آر ووایي چې تاسو ته ورته ولیکئ ورډپیډ، یعنې رن را خلاص کړئ. ګور دلته تاسو ته دا دې درکوي رن را خلاص کړئ، ورته ولیکئ. او بیا که هغه لار نه وي، په بل لار یې هم را خلاصوي، دلته ورته ولیکئ ورډپیډ. او که نه وي هغه رقم یې نشته، درته سرچ مو کار نه کوي، دغسې هم کولی شئ چې دغه پروګرام پیدا کړئ، خپله ورسره انسټال دی د دې سره. نو دغه یې د را خلاصولو طریقې به دونه دغه نه لري چې اوس مثلا لکه د ورډ چې موږ په څو طریقو درته ښودلي چې په دغه طریقو یې را خلاصولی شئ. دا دوې طریقې دي، مثلا که په رن کې را خلاصوئ او که په هلته په سرچ کې پیدا کوئ، یا مثلا دغسې پسې ګورئ پیدا کوئ، ورډپیډ را خلاصولی شئ. لومړی راځو فایل ته، وایي نیو ډاکومنټ، یعنې که غواړئ چې تاسو نیو ډاکومنټ غواړئ چې نوی ډاکومنټ را خلاص کړئ. په دې کې دې لیکنه کړې ده، مثلا په دې کې تا لیکنه کړې ده، دا لیکنه غواړې څه په وکړي. که غواړې دا لیکنه بله ډاکومنټ را خلاص کړې، نور لیکنه پسې کوې، نو شارټکټ لار یې چې ده کنټرول این ده. اول درته وایي do you want to save changes to document، یعنې غواړې دغه چینجز تا راوستلی دي دا ته ثبت کړې. که غواړې چې سیو یې کړې یا ثبت کړې، نو مهرباني چیرې ثبتوې، راسه پر ډیسکټاپ باندې، یا مثلا راسه پر ډیسکټاپ یې ثبت کړه. پر ډیسکټاپ یې د څه په نامه ثبتوې، مثلا خان په نامه باندې ما ثبت کړل، د خان په نامه ما دې ثبت کړلې. اوس خو هلته موږ غوښتل چې نوې دغه راته را خلاص کړي، کنټرول این مو ووهلئ، نوې صفحه یې راته را خلاصه کړه. اوس دا نوې صفحه مثلا بیا ثبته یې د بل شي په نامه باندې، راسه بیا
د ثبتېدو دغه چې دی هغه بیا درته وایم اوس نه وایه دا غواړې چې ثبت کړې که وایه نه غواړم ډونټ سیو نه غواړم بس دی کینسل دی او که وایه چې یا د دې خبرې زه تېر یم کینسل کوم یې یعنې پر هغه حال دې پاتې وي ور پر هغه حال یې در پرېږدي او که وایه ډونټ سیو یې که نه غواړم چې سیو یې کړمه نو بیا یې د منځه وړي او دوم اوپن هغه ډاکومنټ ما ته راخلاص کړه چې ما مخکې ثبت کړی دی مثلا موږ اوس یو ډاکومنټ ثبت کړلی چې د خان په نامه باندې کنټرول او یې شارټ کټ لاره ده چیرې دې وایشي دی وګوره ورته ما په ډیسکټاپ باندې د خان په نامه باندې ایښی دی نو راس دلته وګوره د خان په نامه باندې حتما به انشاءالله پروت وي دا دی راخلاص د دې نوې هغه چې تاسو ثبت کړی درته راخلاص کړي سیو ثبتول ته ویل کېږي یعنې غواړئ چې یو شی ثبت کړئ مثلا یو نوی صفحه خلاصوم محمد هاشم and محمد حسن دغه ما ولیکله یا مثلا یو لیکنه تاسو کوئ په دې لیکنه کې تاسو غواړئ د لیکنه ثبت کړئ که غواړئ چې ثبت کړئ نو کنټرول اس یې شارټ کټ دی چیرې ثبتوئ ورته په ډیسکټاپ یې ثبت کړه د محمد هاشم په نامه باندې ورته په ډیسکټاپ یې ثبت کړه د محمد هاشم په نامه باندې په ډیسکټاپ مې د محمد هاشم په نامه باندې دا سیو کړلی دا سیو دی نور نه درته وایي چې سیو یې که یا دوم کنټرول څلورم اپشن کنټرول از یعنې په مختلفو فارمټونو باندې ثبتول په مختلفو نومانو باندې ثبتول یو فایل په دوه ګشته یعنې په یوه نامه نه ثبتېږي مثلا د محمد هاشم په نامه باندې چې لیکې مثلا دوه نه ثبتوې خامخا به یو څه تغییر ورکوئ یا یو په نامه کې تغییر راولئ یا بیا دغه خو که یې غواړئ چې په څو نومونه یې ثبت کړئ په ډول ډول نومونه یا په فارمټونو باندې ثبت کړئ نو راسه په کنټرول از باندې کلیک وکړه چې مثلا دغه د محمد هاشم په نامه باندې موږ فایل ثبت کړی وو هغه راخلاص کړه بیا یې ثبت کړه دوهمه شی بیا ثبت کړه د چشي په نامه باندې په بل نامه یې ثبت کړه کولی شئ چې هغه د ده معلومات په هغه باندې چې تا ثبت کړي دي دا یوازې د چیز د لارې کولی شئ که اوس موږ دا سیو کړو دا خو سیو دی دا خو بیا نه په بل نامه نه ثبتېږي نو که غواړئ چې په مختلفو نومونو باندې په مختلفو فارمټونو باندې ثبت کړئ نو راسئ پر کنټرول از باندې کلیک وکړئ وایي څه رقم یې غواړئ چې ثبت کړي هر رقم چې غواړئ ورته دلته ثبت کړئ غواړم چې ثبت کړم بیا یې د محمد هاشم په نامه باندې کولی شئ ثبت کړي او کولی شئ چې په نور فارمټونو کې هم ثبت کړي په دغه کې بیا په افیس پروګرامونو کې چې دی هغه بیا په پی ډي اف دا دې کې هم ده مختلف ټکسټ ډاکومنټ په نامه باندې اوپن ډاکومنټ ټکسټ په نامه باندې دی افیشل اوپن ایکس ام ال ډاکومنټ په نامه باندې دی دا ته غواړئ چې په هر ډاکومنټ یې ثبت کړئ نو په مختلفو نومانو باندې ثبتول او پنځم اپشن ته راځو په پنځم اپشن کې پرنټ دی پرنټ مهم دی چې په پرنټ باید سر خلاص وي چې موږ سره کوم اوس غواړم دغه یو صفحه ده زه یې غواړم پرنټ ته ورکړم اول خو وایي چې تاسو اپسون ال 382 دا مو انسټال کړی دی زما په کمپیوټر کې دوه درې دانې انسټال دي چې یو لیزر جټ دی ساده دی یو اپسون 800 نوم یې نور څخه هیر دی 850 که 800 دی هغه بیا غټ اپسون دی دا دوه رنګه دي او دا بل چې دی دا بیا 382 دی دا بیا څه کوچنک دی نو غواړئ چې کوم یې ورته انسټال کړئ اوس خو یو لا نه انسټال ځکه چې دغه یو لا نه دی ورته کنیکټ هغه یو زه نه درته کنیکټ نو نه یې راوړئ دلته یې ریډي راوړئ هغه کوم دغه چې غواړئ
او په کوم فارمټ باندې PDF دی که ساده دی تاسو خپل په خوښه باندې ورته دغه کوئ. نو دلته یې ریډي راوړی دی. که بیا چیرې مثلا هغه لاین په کښې کې وي دغه USB لاین په کښې کې وي یا پرنټر باندې وي یا مثلا نه وي هغه سټاپ یې نه وي ورسره انسټال نو بیا افلاین راوړي. الوکیشن یې درته راوړي، کمنټ یې درته راوړي، print file to reference مثلا اورینټیشن د صفحې ښيي. موږ دوه ډوله صفحه لرو، یو پورټریټ ته یو لنډسکیپ ته. لنډسکیپ همیشه د سرټیفیکیټونو ستاینلیکونو دغه تقدیرنامو دپاره استعمالیږي او دغه صفحه چې ده په اوږدو اوږدو چې ده دې ته لنډسکیپ دغه پورټریټ وایي او د بردوار چې ده دغه د ګوره دې ته بیا پورټریټ وایي. دا لنډسکیپ ته او هغه بله پورټریټ ده. دا پورټریټ په اوږدو چې ده پورټریټ ده بل لنډسکیپ ده. نو دغه لنډسکیپ چې ده لږ بردار ده په بردواله باندې دا د سرټیفیکیټونو دپاره استعمالیږي. نو دا یې اورینټیشن و چې مثلا دلته بیا وایي څه رقم صفحه مثلا کوم کاغذ ته وتښتي A4 دی A3 دی A5 دی نور داسې په هر رقم دغه چې تاسو غواړئ هغه رقم کاغذ مو ورته ایښي ورته انتخاب یې کړئ. او فایند پرنټر دلته تاته وایي ته پرنټر انتخاب چې کوم پرنټر دی هغه سټپ یې ورته دغه کړه چې دا سټپ راپورته کړي CD هغه ستا سټپ دی چې مثلا په فلش کې دې راوړی وي او که دې په CD کې راوړی وي ورته دغه کوې. راځو پیج رینج دغه د پیج رینج مثلا ته غواړې دغه صفحې څه رقم یعنې آل پیج ته غواړې چې دا ټوله پیجونه کوم صفحې چې تا پرنټ ورکړي ټوټل غواړې چې پرنټ یې کړې که یا نه غواړې که مثلا غواړې چې هغه ټاکلي مثلا ته وایې د دغه علاقه زه انتخابوم خالي د محمد هاشم انتخابوم نور نه چاپوم نور زه نه پرنټوم کولی شي چې یوازې هغه پرنټ کړي. کولی شي ګورئ سلکشن ورته انتخاب کولی شي چې هغه یوازې پرنټ کړي. او دلته راځئ په کرنټ پیج باندې کلیک کوئ چې مثلا زه غواړم چې هغه مثلا زما په خوښه باندې کوم پرنټ دی هغه وکړم او غواړئ چې په خپل په خوښه باندې څو پیجونه انتخاب کړي دلته انتخاب کړه مثلا زه غواړم که غواړئ چې مثلا اوله صفحه منفي علامه دومه صفحه منفي علامه دریمه صفحه او بیا کامه ووه د کامې وروسته چې څلورمه څخه د درېمې څخه کامه لسمې یعنې د درېیم څخه بیا اوله یا داسې ولیکو اوله پنځمه او بیا لسمه کامه د لسمې څخه مثلا تا څو صفحې ورکړي دي تر اتیایمې صفحې پورې یعنې د لسمې څخه یولسمه دولسمه الله دغسې تر اتیایمې صفحې پورې هغه اوله صفحه تا غوښتله بیا دې د دومه درېیمه څلورمه دې نه غوښتلې تر لسمې پورې دې نورې نه غوښتلې د لسمې د یولسمې څخه نیولې تر اتیایمې صفحې پورې ټول درته پرنټوي ستاسو په خوښه. او بل څو صفحې غواړې یعنې څو ګرځه دغه ستا پرنټ ورکړی چې مثلا دا یوه ورقه دې راته پرنټ شي څو وارې غواړې چې درته پرنټ شي یو وارې دوه وارې مثلا اتیا صفحې تا پرنټ ورکړی دی یو چپټر دی اتیا صفحې دی دغه اتیا صفحې دی درته پرنټوي یو وار که غواړې چې دوه ګرځې ورته انتخاب کړې نو بیا به اتیا صفحې ورته پرنټ کړي بیا به یې درسره شروع کړي بیا به اتیا صفحې درته پرنټ کړي. مثلا که غواړې چې د درو نه پر درې صنفیان دي مثلا یو چپټر یې راوړی دی وایي موږ دروس ورته پر یې را پرنټ کړي ته به درې پرنټ ورکړې له اتیا باسې دا یو چپټر ورڅخه جوړ کړي بیا اتیا باسې اتیا پرنټ خو ته اتیا ورکړې ده تر اتیا صفحې پورې بیا د اتیا صفحې باسې نو پر درو سره ته یې ورکړه خلاص دا دی پرنټ. نو د پرنټ دپاره انشاءالله د هغونه بس ده که بیا چیرې په پرنټ کې تاسو وګورئ که کومه پوښتنه په کښې کوئ انشاءالله حتمي
جواب درته پیدا کوو انشاءالله. خو خیر انسان جامع الکمالات نه دی، خامخا به یو څه ورڅه پاتېږي او د انسان په ذهن کې نه وي، یا به زده نه وي په هغه کړي، نو بیا انشاءالله درته پیدا کوو او حتما یې درته ځوابوو. نو د پرنټ مو خلاص کړلې، که بیا هم چیرې سوال پوښتنه وه کولی شئ چې خپل سوال او پوښتنه وکړئ، انشاءالله درته ځوابوم. او د پرنټ شارټکټ لارې ته که غواړئ چې مثلا په شارټکټ لارې پرنټ کړئ، کنټرول پی شارټکټ ته تاسو کولی شئ په کنټرول پی باندې اتومات پرنټر راولئ. او پیج سټاف، د پیج سټاف مخکې مې یو څه تفصیل درته درکړئ چې ما له سره کومې غواړئ، مثلا A4 سایزه غواړئ، که A3 غواړئ، A5 غواړئ، هر رقم چې غواړئ. او اورینټیشن یې مې درته وویل چې لینډسکیپ یې غواړئ، دا اوس لینډسکیپ ده، هغه د پورټریټ ته وبخښئ، پورټریټ ته اوس یې لینډسکیپ ته اړوم، لینډسکیپ مې کړل ځکه دا د دغه دپاره استعمالیږي. ما تاسو ته وویل چې د تقدیرنامو او سرټیفیکیټو د ایښودنې لپاره استعمالیږي. او مثلا مارجن یې دی، مارجن یې د صفحې د خط لیکلو حالت ویل کېږي. مثلا د صفحه دې ډکه د خط راسي، که یا لږ دې په مابیض کې راسي. ګوره تاسو وینئ چې دلته زه غواړم چې لیفت طرف یې یعنې چپه طرف یې څو کړمه، دا یې دې بغل ته راوسکوم. ګوره خط یې راوسکوو، دلته یې دا خط یې وینئ دا یو بغل ته کېده، سټپلر اندازه یې پاس چې کله سټپلر ووایه بیا کولی شئ چې ویې وایه. مثلا هغه یې ونه کړئ، بېرته یې دغه بغل ته یې راوسکوئ. مثلا دا بیا د یو بغل څخه ډېر رسکوم دا بل بغل ته. وینئ دا خط د اورینټیشن دغه مارجن د خط هغه حالات معلوموي چې کومې خوا ته یې غواړئ. 0.، مثلا دغه مارجن اندازه څونه اندازه یې باید دا صفحه سپینه پاتې شي، 0.25 سر طرف یې ټاپ یې ګوره څونه نږدې کړي صفحې دغه د ورقې دا ژوي ته یې کړي. لاندې طرف یې هم دغونه کړئ، ځکه اوس نو د ډېرې ورقې باید استعمال نه کړو، ورقې ډېرې ګرانې دي، تاسو خبره چې یو کټن یې په څو سوه وي. د 0.25 خاصه دا صفحې پر دا ژوي باندې راځي، دا ورقې په دا ژوي باندې راځي. او دا خوا چې پاتې شوله مثلا دا سټپلر لپاره، یا مثلا داسې هم نه کړئ د 0.25 که دا ساحه چې ده دا ساحه دا یې د سټپلر لپاره پاتې شو. انشاءالله کومه ستونزه ونه وي پکښې کې، که بیا هم ستونزه پکښې کې کولی شئ چې راسره مطرح یې کړئ. او دا خو نو تاسو ته معلومه چې دا د پرنټ پیج نمبر، که غواړئ چې مثلا دا پیج نمبر ورکړئ، تاسو دوستان دا پیج نمبر وینئ که نه وینئ. فکر کوم چې دا اورینټیشن یې ډېر راغلی، دا لیفټ یې بیا بټن بیا دغه ته کړو، لږ بیا پورته کړو. اوس دلته راوړئ دوستانو، ګوره که غواړئ چې پیج نمبر ورکړئ، په هر صفحه کې به خپل پیج نمبر وي، پیج نمبر یې نه. خو خیر دوستانو کله کله داسې وي چې ځینې تخنیکي ستونزې وي، کیدای شي تاسو په خپل کمپیوټر کې وګورئ، ستونزه نه څه پکښې کېږي انشاءالله. دا پیج نمبر پرنټ پیج نمبر سره غواړئ چې پرنټ کړئ، دغه پر کلیک خلاص. دوستانو راځئ دغه لیکنه چې تاسو کړې ده، دا لیکنه غواړئ چې په ایمیل کې یو چا ته واستوئ، په ایمیل کې استوئ، که غواړئ چې ور واستوئ واستوئ. او اباوټ ورډپیډ، د ورډپیډ په اړه باندې غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ، نو مهرباني ورډپیډ دا د وینډوز سره انسټالېږي، دا ټوله معلومات یې تاسو به کتلی شئ دې معلومات. او اګزیټ دې څخه وتل نور خلاص. بیا پر بل درس پورې ښه وخت درته غواړم، د خدای په امان.